ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو د فوتوشاپ دغه زده کړیز لړۍ کې ده. په تېر لیکچر کې موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو په یو شمېر موضوعاتو باندې بحث وکړ. په ننني مبحث کې راځم په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو مختلف شیپونه او مختلف شکلونه په خپل یو فایل کې اضافه کړو او ورنه کار واخلو. نو د هغه دپاره راځم ما پخوا یو کار کړی، مثلا څنګه کولی شو چې د خپل دغه تصویر څخه دغسې یو شکل جوړ کړو او په دغه کې متنونه ولیکو او لیکنې وکړو. نو د هغه کار دپاره راځم قدرمنو لیدونکو په لومړۍ برخه کې د شیپونو څخه یا د شکلونو څخه استفاده کوم چې دغه آپشن که چیرې تاسو وګورئ ریکټینګل مارکر ټول دلته موږ او تاسو سره شیپونه دي، الیپس ده، ریکټینګل ده، ترینګل ده، مختلف شیپونه دي. نو د هغه دپاره قدرمنو لیدونکو زه راځم الیپس ټول انتخابوم. که چیرې زه راشم دا کلیک وکړم او کش یې کړم یو خواته، تاسو وګورئ موږ او تاسو ته یو شیپ انتخابیږي او یو شیپ رسمیږي. نو د دې کار دپاره قدرمنو لیدونکو که چیرې زه خپل ماوس پرېږدم، تاسو وګورئ اجازه راکړئ چې زه دغه پراپرټیز دلته ځای په ځای کړم. ښه، موږ او تاسو دغه شیپ پکارېږي، خو زه غواړم چې یو دایره رسم کړم، دا الیپس رسم شو. نو هغه کار دپاره موږ او تاسو بیرته کولی شو چې ایډیټ برخه کې د انډو څخه هم استفاده وکړو او کنټرول زیډ څخه هم استفاده کولی شو. نو بیا راځم د الیپس ټول باندې انتخاب کوم او کله چې زه غواړم یو دایره رسم کړم د هغه دپاره قدرمنو لیدونکو د شیفت بټن نه کلیک نیسم او دا کلیک کوم او ډریګ کوم. لکه څنګه تاسو ګورئ موږ ستاسو شکل یا شیپ انتخاب شو یا هم ترسیم شو. راځم په پراپرټیز برخه کې موږ تاسو که چیرې وغواړو د خپل شیپ رنګ تغییر کړو، دلته د فیل برخې څخه هم کولی شو مختلف رنګونه ورته انتخاب کړو. مثال په ډول او دلته د پراپرټیز برخه کې هم موږ تاسو کولی شو چې دلته دغه رنګونه بدل کړو. مثلا زه غواړم دغسې د دغې ویل څخه استفاده وکړم یا دغه منشوري رنګونو څخه استفاده وکړم. هر هغه رنګ چې زه ورته انتخاب وکړم کلیک وکړم، تاسو وګورئ دغسې کولی شو چې د اوکې په واسطه د هغه رنګ تغییر کړو. یو بل طریقه هم پکې استفاده کېږي، مثلا تاسو غواړئ د خپل دغه تصویر څخه یا د جسم څخه یو رنګ انتخاب کړئ. زه غواړم د آسمان رنګ ورته انتخاب کوم، اوکې کومه ده، دغه پنسل په واسطه دغه هلته انتخاب کوم، اوکې ووهم. تاسو وګورئ دغسې د دې رنګ بدلیږي. او که چیرې موږ او تاسو وغواړو قدرمنو لیدونکو چې د دې سایز بدل کړو، په مخکیني مبحث کې ما تاسو ته ویلي چې ایډیټ برخه کې ټرانسفرم له لارې د ټرانسفرم څخه کولی شو چې موږ او تاسو د خپل جسم یا هم هماغه اشکالو سایزونه او سکیل او دا شیان تغییر کړو. ولې یو ساده لاره یې دا ده چې موږ او تاسو کولی شو د شارټکټ په واسطه زموږ او ستاسو د دغې لیر باید انتخاب وي د هماغه جسم د الیپس او د کنټرول ټي باندې کلیک وکړو. تاسو وګورئ بیا کولی شو چې هغه ایډیټ کړو. زه غواړم لږ څه دا لوی کړم، تاسو وګورئ دغسې لوی کوو یې، دغه تصویر ته ګورو تقریبا باید لږ څه نور هم لوی شي. اجازه راکړئ چې دا زه ایډیټ باندې ورته کنټرول ټي باندې کلیک کوم، ایډیټ برخه کې دا ایډیټ کوم، لږ څه نور هم دا اضافه کوم. د موف ټول څخه په استفادې دا وړم دغلته ځای په ځای کوم. دغه تصویر ته به وګورو تاسو یو انټر پرې کوم، وبه یې ګورو تقریبا لږ څه نور هم باید دې خواته شي او لږ څه که چیرې نور یې هم لوی کړو ښه به تقریبا دغسې شکل ورته غوره وي، دغسې شکل باندې مناسب وي ورته. که لږ څه نور هم را لوی کړو هم کیدای شي، امکان لري. دغې بټنه باندې کلیک کوو یا انټر وهو، زموږ ستاسو شکل ایجاد کېږي. تر څنګ یې مثلا که چیرې زه وغواړم قدرمنو لیدونکو چې دغسې یو ریکټینګل زه ترسیم کړم، د هغه دپاره راځم بیا هم شیپس باندې رایټ کلیک کوم، نو ریکټینګل انتخابوم. دا ځل زه راځم ریکټینګل د انتخاب کولو څخه وروسته که چیرې زه دلته کش وکړم، که چیرې تاسو دغسې ډریګ یې کوئ مستطیل رسمیږي، که چیرې شیفت بټن یې ونیسئ مربع رسمیږي. شیفت بټن خوشې کومه، دا دغسې حالت کې انتخابومه. بیا هم کولی شو چې دلته د دې رنګ تغییر کړو، مثلا د دې تصویر رنګ ته ګورو تقریبا دغسې شکل رنګ لري. رنګ یې غواړو چې تغییر کړو، مثلا دغه رنګ به ورته انتخاب کړو، که دا رنګ نه وي دغه هر هغه رنګ چې ستاسو په نظر ښه راځي هماغه رنګ ورته انتخاب کړئ او اوکې کړئ.
دلته به تاو کېږدو. تر څنګ یې کله چې تاسو کلیک وکړئ دغسې تاسو ته یو بل صفحه هم خلاصېږي. که چېرې تاسو نه غواړئ چې ایډیټ وکړئ، مثلا غواړو دغسې کنارې ورته ورکړو، نو د هغه دپاره دغه شیپ زه به لږ څه اوږد کړم تر څو بیا وروسته پکارېږي. دلته په پراپرټیز برخه کې د لیر نه اخوا پراپرټیز برخه کې تاسو وګورئ قدرمن لیدونکو موږ او تاسو ته یو څو برخې راکړل سوی ده. که چېرې زه راشم دې باندې کلیک وکړم، تاسو وګورئ دغه جسم زموږ او ستاسو کوچنی کېږي یا هم لویېږي. مثلا که دلته اکس حرکت کوي د جسم هغه اړخونه، موږ او تاسو کولی شو چې ورته حرکت ورکړو. تاسو وګورئ کوچنی یې کړو یا لوی یې کړو. او د دې تر څنګ قدرمن لیدونکو دلته تاسو وګورئ موږ او تاسو د سټروک په برخه کې که چېرې موږ او تاسو غواړو دې ته سټروک ورکړو خپل دغه تصاویرو ته. مثلا زه راځم اجازه راکړئ چې زه د دې دپاره همدغه وایټ رنګ به انتخاب کړم او دا به بند کړم. اجازه راکړئ سټروک موږ او تاسو ته کنارې ورکوي. که چېرې زه راشم دغه سټروک یې زه اضافه کړم، وګورئ دغسې دغه په منځ کې یو چوکاټ ترسیمیږي. هر څومره چې چوکاټ تاسو وغواړئ، مثلا سایز یې وړوکی کړئ، لوی کړئ، کوچنی کړئ، کولی شئ. مګر یو خبره دلته دا ده قدرمن لیدونکو چې دغه هم د تصویر برخه دننه برخه کې سټروک اضافه کېږي، هم د باندې. که چېرې موږ تاسو وغواړو فقط په د باندې برخه کې دلته وګورئ 3 آپشنه لري. مثلا د باندې برخه کې که چېرې تاسو غواړئ سټروک ورکړئ یا دننه، دا فقط دننه برخه کې ده. که چېرې تاسو غواړئ چې یوازې دغه سټروک د باندې وي، بیا هم تاسو کولی شئ چې دلته راشئ دغه تغییر کړئ، مثلا دغه برخه. اوس که چېرې زه یې سایز بدل کړم د تصویر څخه د باندې دننه هېڅ ورسره سره کار نه لري. او دغه برخه کې موږ تاسو کولی شو هغه شکلونه انتخاب کړو چې سره هغه موقته شکل ولري یا هم ادامه لرونکی شکل ولري، ډیش وي. هر هغه څه چې تاسو غواړئ دلته بیا تاسو یې کولی شئ. بېرته راځو دلته سره یو بل آپشن هم ده چې عبارت ده د دغه کنارو ورکول. زه راځم دغه سټروک 0 کومه قیمت یې اوس دپاره مې په کار نه ده. که چېرې راشو دغه کنارې دې ته ورکړو قدرمنو لیدونکو، زه دا مثلا تاسو غواړئ چې یو اړخ کې یا یوه برخه د خپل هماغه تصویر څه کوئ کناره ورته ورکړئ. تاسو وګورئ که چېرې زه پرې کش کړم، وګورئ زموږ د تصویر د څلور کونجونه کټ کېږي، وینئ. که چېرې زه راشم د بل خوا ته راشم، تاسو وګورئ بیا هم زموږ ستاسو څلور اړخونه یا څلور برخې کټ کېږي. تاسو وګورئ په یو تناسب یا په یو شکل سره دغه څلور برخې. او که چېرې زه راشم یوه برخه باندې، مثلا یوازې غواړم د دغې برخې دغه سټروک ورکړم دې ته، نو په دې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ فقط هماغه برخه، مثلا تاسو یوازې موږ تاسو غواړو دغه برخه یې کټ کړو یا پرې کړو، کولی شو چې دې باندې کلیک کړو او دا انتخاب کړو. کله مو چې انتخاب کړو راځو مثلا دغه سایز کې به مناسب وي، دغه تصویر ته ګورو تقریبا دغه سایز ورته غوره دی، که نه یې لږ څه نورې هم ډېره دغه اندازه. یو څه هم چې پام وي قدرمن لیدونکو چې تاسو دغه سټروک له څو برخو څخه هم ورکولی شئ. مثلا بعضې وخت دغه کنارې تاسو غواړئ چې ډېر تیز وي، هم تاسو له دې څخه بیا دا کنټرولولی شئ او انتخابولی شئ. دغه موضوع بیا په راتلونکي مباحثو کې بحث کوو انشاءالله. اوس دپاره به دغه کافي. نو دا هم وشو قدرمن لیدونکو. رنګونه یې هم که چېرې موږ تاسو وغواړو کولی شو چې رنګونه یې هم تغییر کړو. راځو د دې دپاره چې څنګه دغسې یو حالت رامنځته کړو دا وایو. راځو قدرمن لیدونکو مخکې له دې نه چې دغه شیپ ترسیم کړو، یو ستوری به ترسیم کړو، باید دغه نه به مخته لاړ شو. خو د هغه دپاره د ستوري د رسمولو دپاره قدرمن لیدونکو بیا هم راځو شیپ برخه کې دلته پولیګون ټولز باندې کلیک کوو. تاسو وګورئ که چېرې زه راشم دا کلیک وکړم دلته، موږ تاسو ته یو پولیګون رسمیږي. خو دا یو څه تنظیمات او یو څه دغه لري سیټینګ برخه کې. که چېرې موږ تاسو وغواړو چې دغه 5 ستوري نه 6 ستوري یا 7 ستوري 7 کنارې ولري، اته کلیک پرې وکړو او انټر کوو. تاسو اوس اجازه راکړئ چې زه دغه لیرونو برخه کې
دغه خپل لیرز راوړم دغلته ځای په ځای کړم تر څو زما کار لږ څه اسانه شي. تقریبا دغه به ښه وي. مثلا دغه پولیګون ما انتخاب کړ، زه غواړم دا 8 پرې ولري، 8 پره ولري، نو د هغه دپاره راځم دا بېرته ډیلیټ کوم. زه بیا راځم الیپس برخه کې دا انتخابوم پولیګون ټول. اوس که چېرې دلته ما 8 پرې ورته ورکړې، که چېرې زه کشف کړم تاسو ګورئ قهرمان لرونکی 8 کنارې لري. خو یو خبرې ته هم پام وي قدرمنو لیدونکو، که چېرې تاسو غواړئ چې د دې اضلاع مناسب وي یو ډول وي، یو یې داسې نه وي چې یو یې ډېر اوږد وي یو یې کوچنی وي لکه دغه شکل، نو د شفټ بټنه کلیک ونیسئ، یو اندازه موږ تاسو ته څه کوي په یو اندازه سره اضلاع برابر او مناسب وي، نو د دې لپاره چې بېرته یې کلیک کړم دغسې. خو موضوع دا ده قهرمانو لیدونکو چې څنګه کولی شو چې د دې یو ستوري شکل ته واړو. تاسو دلته وګورئ په دې سیټینګ برخه کې که چېرې تاسو کلیک وکړئ، دلته سټار ریشیو لیکلی دی، یعنې هماغه د سټار تناسبات یې د دې قیمت زه راوړم او عموما مختلف قیمتونه اخیستلی شي. زه دا 50 قیمت ورته انتخابوم، زه پرې کلیک کوم. اوس که چېرې زه یو بل ستوري رسم کړم تاسو وګورئ د دې اوس اضلاع دغسې تغییر کوي، نو تاسو کولی شئ چې د ده په واسطه دغه د دې مختلفو اضلاعو تغییر کندئ او ورنه استفاده وکړئ. نو زه راځم دا هم پاکوم او دغه بل هم زه حذفوم. اوس راځم د دې ما یو 15 پره یا 15 ځلې لرونکي ستوري پکار ده، د هغه لپاره بیا هم دا قیمت 15 کېږدم، انټر باندې کلیک کوم. راځم زه شفت بټنه کلیک نیسم او یو ستوری په دغه شکل یا په دغه سایز باندې زه ترسیموم. ترسیم کړ، بېرته د کنټرول او صفر په واسطه خپل تصویر ځای په ځای کوم. قدرمنو لیدونکو زه غواړم چې راشم دغه خپل ستوري د موف په واسطه دلته ځای په ځای کړم، که چېرې زه دلته راوړم لږ څه اړتیا ده قدرمنو لیدونکو چې د خپل تصویر زه شاته ویسم لږ څه، نو د هغه لپاره زه راځم دغه خپل بیکګراوند انتخابوم، د موف په واسطه دې باندې کلیک کوم، لږ څه شاته وړم، دا هم دلته لږ څه شاته وړم تر څو زما لاس لږ څه آزاد شي. دغه شیپ هم شاته وړو لږ څه، تقریبا دغه شکل ته باید برابر شي. لږ څه نور هم شاته وړو، دغسې اندازه به ورته مناسب وي. دا هم کنټرول صفر وهم، تقریبا همدغه سایز او همدغه اندازه به ورته مناسب وي د اوس دپاره. اوس راځو درنو لیدونکو څنګه کولی شو چې دغسې 2 ستوري ورنه جوړ کړو. نو هغه دپاره راځو په دغه برخه کې دغه انتخابوم لیر او رایټ کلیک کوم پکې په همدغه لیر باندې چې پولیګون 1 ده، او دلته زه ډوپلیکیټ لیر د باندې نوم یې همدغه نوم باندې صحیح ده، موږ به تاسو ته وایو چې نه نوم انتخاب کړئ. زه اوکې باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ اوس هم راځم د هغې د لومړني پولیګون سایز لږ څه لویوم. که چېرې زه د یو اړخ نه وګورئ قدرمن لیدونکو، دا زه د یو اړخ نه که چېرې لوی کړم دغسې ګډوډ کېږي. بېرته د کنټرول زیډ په واسطه زه د الټ بټنه کلیک شکل کې نیسم، الټ بټنه ونیسئ او دا کش کړئ. تاسو وګورئ د مرکز برخې نه دا غټېږي یا لویږي، دغسې اندازه تقریبا هغه بل ستوري په خپل ځان کې مدغم کړ. انټر باندې کلیک کوم او تاسو وګورئ. خو لږ څه د خپل تصویر بیا هم د موف څخه په استفاده لږ څه دې خواته راوړم، دغه ستوري هم باید دې خواته راوړم. ښایي دغه بل ستوری چې ده دا باید کلیک کړم، دلته دغه شاتنی زه یو ځل راځم دا به کلیک کړم. دغه پولیګون 1 چې ده زه دا حذفوم، دا دې خواته راوړم، د دې سایز د الټ څخه په استفاده لږ څه کوچنی کوم ځکه باید دغسې شکل موږ تاسو ته راکړي. اوس هم دا لږ څه لوی ده، وګورئ که چېرې زه الټ ورته سره کلیک ونه نیسم یو خواته ځي، دا به دلته قرار ورکړو. دا تصویر هم د موف څخه په استفاده لږ څه دې خواته راوړو، نور هم بېرته راځو ستوري باندې کلیک کوو، موف څخه په استفاده لږ څه دې خواته یې راوړو. اوس بیا راځو بېرته رایټ کلیک کوو، د دې نه یو ډوپلیکیټ اخلو، رایټ کلیک چې پرې وکړئ هماغه پولیګون باندې رایټ کلیک ډوپلیکیټ لیر یس وښیي دا ما ډیلیټ کړ، یو ځل راکړئ چې بېرته کنټرول زیډ سره په استفادې دا باید ډوپلیکیټ لیر مخکې مانه په تېروتنې سره هغه ډیلیټ شو. تاسو وګورئ بېرته دغه دویم ستوري مو ایجاد کړ. زه راځم بېرته د الټ څخه په استفادې د دې لومړی لیر انتخابوم، لومړی پولیګون الټ باندې الټ بټن باندې کلیک کوم او دا لږ څه لویوم.
بیرته دلته پې کلیک کوم. تاسو ګورئ انتخاب شو، خو دې دپاره چې لږ څه ښه شکل واخلي راځو د دې اوپیسیټي لږ څه کموو، مثلا تقریبا 50 یا هم همدغه 50 صحیح ده، یا د 50 انټر باندې کلیک کوو. بیا تاسو ته قدرمنو لیدونکو وګورئ تقریبا هغسې یو شکل یا هغسې یو ستوری راکړه. که چېرې نور هم تاسو غواړئ د دې اوپیسیټي تغییر کاندئ یا هم تغییر ورته ورکړئ، لږ څه نور هم کموو اوپیسیټي، همدغومره به کافي. تقریبا هماغسې شکل یو دانه ستوری مو تاسو ته ترسیم شو او تاسو هماغسې یو ستوری لرو له ځانه سره. تر څنګ یې قدرمنو لیدونکو اوس هم راځو په بل مرحله کې تصویر ته ګورو. اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو د خپل دغه الیپس په دغه شکل کې یا دغه مستطیل د دې لږ څه دغه رنګ زه بدلومه. اجازه راکړئ چې دا انتخاب کړم دغسې شکل، دا هم نیم ځای په ځای کړم، تقریبا دغه ځای ښه دی. او دغه هم د دې رنګ هم بدلو، د دې لیر انتخابوم زه. تاسو وګورئ او دلته راځو په دې دغه برخه کې پراپرټیز برخه کې دایره پکې به تاسو دغسې خاکستري رنګ به ورته انتخاب کړو، تقریبا اوکې باندې به کلیک وکړو. دغسې رنګ یې واخیسته، خو لږ څه اوپیسیټي د دې شدت یې کمومه، دغسې دغه اندازه به ورته کافي زما په اند. اوس هم که چیرې راشو دې خوا ته وګورئ نو تاسو ته ډېر شفاف هغه نور حالتونه هم ښکاره کېږي. راځم دا دغلته ځای په ځای کوم، دغه سایز کې لږ څه زه دا باید کوچنی کړم، شیفټ بټن نیسمه لږ څه کوچنی کومه، تقریبا دغسې به غوره وي. شیفټ بټن کې کږلي حالت کې ونیسئ، دغلته یې ځای په ځای کې ډبل کلیک وکړئ دې خوا ته. ښه دا باید دغه کړو، دا شو د دې لیر انتخاب کړو، دا هم باید کنې دا هم لږ څه زه کنټرول ټي څخه استفاده کوم، دا لږ څه باید لوی شي، تقریبا دغسې شکل. دغلته باید دا ځای په ځای کړم. نو راځو څنګه کولی شو چې دغسې یو حالت دې ته ورکړو. نو د هغه دپاره بیا هم راځو د دې دایرې لیر انتخابوو او دا ډوپلیکیټ لیر کوو. زه دا ډوپلیکیټ لیر کوم، نوم همدغه نوم ورته صحیح ده. راځم بېرته لاندني لیر ته، د دې سایز ته لږ څه غټومه، سایز مې راغټ کړ. دا هم راځو لږ څه ځای په ځای کوو، مثلا دغسې شکل ورته ورکړم، اجازه راکړئ ماته دغسې شکل ما ورته ورکړ. څنګه کولی شو چې د دې رنګ بدل کړو، نو د باندې وبښئ په دې تصویر باندې دغلته په دې پروفایل باندې کلیک کوو. زه غواړم دا ځل داسې یو رنګ ورته انتخاب کړم، اوکې باندې کلیک کوم، دا هم وشو. او اوس هم راځو قدرمنو لیدونکو دلته یو کوچنی دایره باید رسم کړو. مثلا زه غواړم دغسې یو دایره دلته رسم کړم، نو د هغه کار دپاره هم زه راځم د دې لیر انتخابوم، بیا هم دا ډوپلیکیټ لیر کوم، دغه ده ډوپلیکیټ لیر بعضې وخت مانه ورکېږي. دې دپاره به زه نوم کېږدم سمال سرکل به ورته ووایم یا الیپس، هر یو چې تاسو ورته نوم ږدئ. لیر یې ډوپلیکیټ شو، بیا راځو دا لږ څه موف کومه دې خوا ته، دا کوچنی کوم، راوړمه دغلته، نور هم کوچنی کوم، دغلته یې ځای په ځای کوم. تقریبا سلو سلو زموږ او ستاسو دغه جسم یا شکل وښیته لږ څه بیرته لوی شو، ځکه ما کلیک کړی نو پرې هغه مې چې د انټر کلیک نه کړي یا دغه پرې ونه کړي، بیا دغسې یو حالت یې ورانی نو تاسو ته کوي. زموږ او ستاسو شکل سلو سلو دغې حالت ته غوره کېږي. نو زه باندې کلیک کوم، انتخاب شو، انتخاب نه وځم، تقریبا آهسته آهسته دغه شکل موږ او تاسو برابروو. د دې لپاره چې زموږ او ستاسو د ویډیو حجم ډېر نه شي، همدغلته به توقف کړو او مخکې به انشاءالله پرې بحث کوو، نور کارونه به هم ترسره کړو. نو د اوس دپاره همدغومره کافي ده قدرمنو لیدونکو. بیا هم تاسو هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. ښه وخت، ښې چارې.